ولسمشر غني افغانستان ته جیټ الوتکې اخلي. امریکایي کمپنۍ ته افغان حکومت څه فرمایش ورکړی دی؟ د افغانستان دښمنان څنګه ورخطا شول؟ دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. افغانستان له یوې امریکایي کمپنۍ څخه 15 ډرون الوتکې اخلي. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا سیکنډ ایګل ډرون جوړونکي کمپنۍ ته د 15 ډرون یا بې پیلوټو الوتکو فرمایش ورکړی دی. ایګل سکینګ د بوینګ شرکت پورې تړاو لري چې راز ډرون جوړوي. دې کمپنۍ په پیل کې د څارنې لپاره بې پیلوټ الوتکې جوړې کړې دي چې تر ډیره به د کبانو د څارلو او نیولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کېده، خو وروسته یې د استخباراتي چارو لپاره د دغو ډرونونو پرمختللی ډول جوړ کړ. په 2004 کال په عراق کې د امریکا پوځ په جګړې کې له دغو الوتکو کار واخیست. دا ډرون الکتروپیټیکل کامرې لري او په داسې حال کې چې 20 ساعته په هوا کې پاتې کېدای شي تر 100 کیلومتره لرې ځای پورې ارتباط ټینګولی هم شي. دا بې پیلوټه الوتکه سره له دې ټولو ځانګړتیاوو ډیره کوچنۍ ده. 1 متر او 19 سانتي یې اوږدوالی او له وزرونو سره یې تر 3 مترو یو څه ډیر پلنوالی لري. وزن یې 18 کیلوګرامه دی او د الوتلو لپاره الوتکرخې ته اړتیا نه لري. د الوزولو لپاره یې له یوې پړي او یو جرثقیل څخه کار اخیستل کیږي. د سکینډ ایګل سرعت په ساعت کې 120 کیلومتره دی او تر 14,000 فوټه پورې لوړېدلی شي. لیدونکو په دې هیله چې دا ښه خبر به مناسره تر پایه پورې اورېدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.